د فلم شروعات د 1988 نه کیږي کوم چې د هالووین د یوه شپې پیله دلته کې موږ ته یو منټل هسپتال ښیي کوم چې خاص لیونیانو لپاره جوړ کړی وو او یو نرس غلط سړی د هسپتال نه بهر پریږدي او کوم سړی چې هغې ازاد کړی وو له هغې نوم و بنجمین او دغه سړي به د خلکو قتل کولو کوم چې دلته کې 19 کالونه قید وو او دا د دماغو بیمار وي او دا داسې ګڼي چې زه له 19 کالو ماشوم یم دا له خلکو قتل کوي او دا دې لپاره یو معمولي شانتي خبره وي او دغه سړي خپل مور او پلار هم مړه کړي وي له هغې وړې وړې ټوکرې کړي وي او بهر ته یې لړه کړي وي ځکه چې دې له فلم نوم ډایز وي ځکه چې دې له مړي کولو انداز څه بل شانتي وي هلته کې یو بله نرسه راځي او یو بلې ته وایي چې بنجمین آزاد شو بهر لاړو دغه بله نرسه ډېره زیاته پریشانه شي او دوی دواړه په یو بل باندې الزام لګوي یو ورته وایي چې دا ستا له لاسه بهر لاړو او بل ورته وایي چې دا ستا له وجې خو بیا دوی دغه خبره نظر انداز کوي او بیا وایي چې دغه خبرې حل به څه وي یوه ورته وایي چې موږ ته پکار دی چې پولیس ته ټلیفون وکړو خو بله ورته وایي چې نه هلک صبر وکړه او موږ به دغه رنګې کیسه جوړه کړو چې بنجمین دلته کې کله راغلی هم نه و بنجمین چې څنګه د هسپتال نه وځي دا یو کور ته ځي کوم ځای کې چې یو هلک وي کوم چې پارټۍ لپاره ځان تیاروي او خپله ولیا د کله جوکر په شانتي جوړوي او دا یو شیشې ته ولاړ وي او خپل میک اپ کوي او بنجمین دغه کور ته راځي او په دغه هلک باندې حمله کوي او دغه هلک ته مړۍ کټ کړي او دې نه ډېره زیاته اینه بهیږي او بیا هغه هلک پرېږدي او هغه شیشې ته خپله راځي او دې کې خپل میک اپ کوي او دا هم د جوکر په شانتي میک اپ کوي خو د دې مخ لګونه کې اوږدې وي په کوم معنی چې دا بالکل جوکر ښکاري او بیا راځي او د هغه هلک د جوکر والا جامې اغوندي او له هغې په شانتي ټوپۍ هم واچوي او په لاسونو کې دستانې هم واچوي او دا داسې ښکاري چې دا اصلي جوکر دی هماغه رنګې خندا او هغه رنګې انداز بالکل جوکر وي خو د دغه جوکر شاته یو خطرناک سړی پټ وي دا هلته کې یو تبرګې اخلي او هغه هلک نه لاسونه کټ کوي او بیخي د جسم نه یې بهر کوي او د دغه هلک لاس اخلي او بیا هغه شیشې ته ځي او په هغې باندې لیکي چې زه بنجمین دغه کور ته راغلی وم او بیا په دغه شیشې باندې دا 3 کارټونان جوړوي یو ماشوم یعنې خپل ځان او ورسره خپل مور و پلار هم جوړوي بل خواته هغه هلک حالات دومره خراب وي چې په موقع باندې هغه مړ شي بیا دلته کې یو جنۍ ښایي چې د هغې نوم کلسینډا وي او هغه هم هالووین لپاره کپړې تیاروي او ځان ته یې له جنګجو په شانتي کپړې جوړې کړې وي او ورسره یو غشی هم وي د دوی په فیملۍ کې ورکوټی ورور او د دې یو پلار هم وي د دوی پلار خپلو بچو ته وایي چې بېګا شپه زموږ کور نه لږ لرې په یو کور کې قتل شوی دی او چا یو هلک مړ کړی دی دلته کې موږ ته پته لګي چې دوی دواړو مور پلار دوی پرې غوستي وي او دوی نه تللي وو کله چې دوی ډېر زیات واړه وو او اوسه پورې دوی ته هغه وجه او نه وه معلومه چې د دې مور ولې تللې وه بل خواته بنجمین په خپل خطرناک کار کې اخته وي او یو کور ته راځي هغه یو کور ته راځي کوم ځای کې چې یو جنۍ یوازې ناسته وي او دغه جنۍ په کور دننه رانیسي او اخوا او دېخوا یې ولي دغه جنۍ په دې باندې هم حمله کوي او ځان ته خلاصوي خو بنجمین دا ونیسي او دا کابو کړي او بیا په فرش یې اوده کړي او د دې په لاسونو کې میخونه ووخي او په دغه ښځې باندې ډېر زیات ظلم وکړي او په اخره کې دې نه یو لاس هم کټ کړي او د دې ښځې لاس او هلته کې ورکوړې بالټۍ په لاس کې هلته نه ویسي او بیا بنجمین یو رسټورنټ کې راځي کوم ځای کې چې کیسنډا هم ناسته وي خپلې ملګرې سره خبرې کوي بهر نه بنجمین دا دواړه جنکۍ کتلې وي کوم چې دوی پسې راغلي وي او یو ګوټ کې ډېر په غلې او په ارام دوی ته ګوري خو دا دواړه جنکۍ چې کله د دې داسې حرکت وګوري نو دې ته څه ونه وي هو هلته نه دې لاړې شي خو د هوټل مالک چې کله دا ګوري نو دا په هغې باندې ډېره زیاته غوسه کوي او ورته وایي چې پاسېږه د دغه رسټورنټ نه او بهر ته لاړ شه بنجمین ته هم غوسه ورشي او دا هلته کې پاسي خو دا هلته کې یو لاس دغه هوټل مالک ته پرېږدي کوم چې د هغه ښځې کټ شوی لاس و بنجمین د دې کور ته راغلی وي او دا هلته کې وګوري چې پارټۍ ته لاړه او دغه پارټۍ چې چېرته کېږي له هغه ځي پته هم معلومه کړي او د دې په نظر کې اوس له کسینډا پلار راغلی و او د دې پلار چې کله په کچن کې لوښي وینځي دا پې شاته نه حمله وکړي او دا اوچتوي او په ځمکې پې لرولي او بیا د دې د خېټې نه ټولې کلمې بار کوي او کله چې دې د خېټې نه کلمې او هر یو شی بهر کړي بیا دا په سکون شي او دا هلته نه لاړ شي خو دغه دوران کې د دې رور کور ته راځي او کله چې دا ګوري چې په کور کې زما پلار مړ کېږي او هغه ډېر په خرابو حالات کې دی دا هلته کې پولیس ته ټلیفون میلاوي او بیا کسینډا ته هم ټلیفون کوي چې کور ته زر راشي او دلته کې مونږ ګورو چې پولیس خو ټلیفون اوچت کړي خو کسینډا دغه ټلیفون اوچت نه کړي ولې هغه خو په پالټۍ کې بیزي وي بیا بنجمین هغه پالټۍ ته هم ځي کوم ځای کې چې دا یو هلک رانیسي
او دغه هلک چې کله په تشناب کې یوازې وي نو بنجامین په دې باندې حمله وکړي. پهله خدا په سر باندې په چاقو وي او بیا خپلې ګوتې د دې په سترګو کې ننباسي او دې نه دواړه سترګې بهر ته روکاږي. دلته کې موږ کیسنډه ګورو چې هغه ډېر زیات شراب څښي او په نشه کې کېږي او بیا د دې رور هم دغه پالټۍ ته راځي او ورته ټوله کیسه کوي. خو د دې رور هلته کې بنجامین هم په پالټۍ کې ګوري کوم چې په ګیټ باندې بهر ته وځي او هغه یې وپېژني چې دغه کس دی کوم چې زموږ پلار په کور کې مړ کو. ولې چې کله دا کور ته رانوتو هغې هغه ټایم کې دا سړی کتلی و چې کور نه بهر ته وتو. دې دواړه هلته کې په بنجامین باندې اټیک کوي خو هغه جنۍ راونیسي او بیا د دې رور په چاقو باندې په خېټه کې ووښي او بیا هغه جنۍ په غېږ کې اخلي او یو بندې فیکټرۍ ته ځي. هلته کې یو سیکیورټي ګارډ ولاړ وي کوم باندې چې بنجامین شاته نه حمله وکړي او هغه هم مړ کړي او د دې کار هم تمام کړي. کسنډه هم په وش کې راځي او دا یې په یو ټیبل باندې اوده کوي او دې ته ډېرې زیاتې چاکلیټونه وروړي خو دا انکار کوي او دا ترې نه اخلي او بیا دې ته یو میل وروړي چې هغه د بل چا نه بلکې د دې د مور وي. کوم باندې چې دا ډېر زیات حیرانه شي او دا فکر کوي چې دغه امیل دې سره څه کوي دا خو زما له مور و. خو کله چې دا امیل ونه لري هغه ډېر زیات غوسه شي او خوات کې یو میز ته راځي په کوم باندې چې ډېر زیاتې چاړې وي او په دغه سوچ کې وي چې په کومې چاړې باندې دغه جنۍ مړه کړمه. بنجامین په سایډ باندې ولاړ وي په کومه فایده اوچتوي او دا جنۍ هلته کې خپل ځان سپړي او د هغه میز نه پاس شي او هلته نه منډه کوي. خو بنجامین دا ګوري او هغه هم دې پسې منډه کوي او دا هلته کې راپیدا کوي او دغه لوبه چالو کېږي چې دغه جنۍ د ځان پټوي او بنجامین ورپسې ګرځي او بنجامین خو وخت سره ځان ماشوم ګڼي کوم باندې چې هغې ته ډېر زیات خوند ورکوي. کسنډه چې کوم ځای کې ځان پټوي هلته کې هغه سیکورټۍ والا سړی پروت وي چې له کوم حالات ډېر زیات خراب وي. دلته کې موږ ګورو چې کسنډه همت کوي او راپاسي او په دغه سړي باندې د شاته نه حمله کوي او له هغې له پاسه کیني او څو وارې په دې باندې حمله کوي او په چاقو باندې زخمي کوي او دومره غوزارونه پرې کوي چې څو پورې دا سړی بیخي مړ کړی نه وي او دغه جنۍ هلته کې جګېږي او بیا پولیس ته ټلیفون کولو ولاوي. خو دغه دوران کې بنجامین هم په ځمکه باندې ځان راکاږي او د جنۍ ته راځي. کسنډه ګوري چې دا سړی خو اوس هم ژوندی دی او دا بیا هلته کې یو غټ سټک اخلي او په دې باندې یو ځل بیا اټیکونه کوي او څو ځلې وښي په کوم باندې چې د بنجامین حالات نور هم خراب شي او دا ترې هغه میل په لاس کې علي او بیا فکر کوي چې دغه میل دې سړي سره اخر څه شی کوي. خو بیا هلته کې موږ پولیس ګورو چې راشي او کسنډه ورته وایي چې هغه دې سړی کوم چې ډېر خلک یې مړه کړي دي. پولیس هلته کې راځي لږ کې څوک هم نه وي او هغه غیب شوی وي په کوم باندې چې کسنډه ډېر زیاته پریشانه شي. بیا اچانک د دې مخامخ خپله مور راشي او ورته یو عجیبه غوندې کې خبره کوي چې کوم سړي دلته کې ته راوستی هغه بل څوک نه بلکې ستا خپل پلار دی. کسنډه چې کله دا خبره واوري هغه خو ډېره زیاته حیرانه شي او په دغه فکر کې ولاړه وي چې زه اوس څه جواب خپلې مور ته ورکړم او زه مخکې څه وکړم او د دې مور دې ته یوه کیسه کوي چې بنجامین زه پخوا اغوا کړی وم او هغې نه پسه دې ما سره واده وکړو او بیا دغه شانتې ته پیدا شوې په کوم باندې چې زه ستاسو د کوره ووتم او ستاسو پلار ته دا خبره ونه کړه او دغه فکر مې کولو چې کله ستا پلار ته دغه خبره پته ولګېده نو هغه به ما سره جنګ وکړي او ما به وشړي او ته چې زما مقصد صرف دا و چې زه تاسو خپل ژوند کې پرېږدم او ستاسو په ژوند کې دخالت ونه کړم. خو کسنډه اوس هم ډېره زیاته خفه وي او داسې زموږ دغه فلم ختم شي.